څنګه ښکلی د قرآن رب رالیږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 قرآن. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محمود الحسن خلیلي د لغمان ولایت د علیشنګ د ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د قرآن کریم په ختم باندې خوراک کول روا دي او که نه؟ او بعضې خلک د ایصال ثواب او نورو ختمونو ترمنځ فرق کوي. د دوی ترمنځ فرق شته که نشته؟ خلیلي صاحب رد المحتار کې علامه ابن عابدین الشامی په 4 جلد کې په 313 صفحه کې لیکي: واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. وروسته لیکي چې حاصل دا دی چې اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. دا زمونږ د حنفي فقه اوچته فتاوا ده. دا لیکي چې میلمستیا جوړول د قرآن کریم د لوستلو لپاره او د صالحو خلکو او د قاریانو راټولول د ختم لپاره یا د سورت انعام او د سورت اخلاص د لوستلو لپاره دا یو مکروه عمل دی. حاصل دا وایي چې اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. ډوډۍ او میلمستیا برابرول چې دا قرآن کریم هم د همدغې ډوډۍ او د همدغې میلمستیا په بدل کې لوستل کیږي، دا یو مکروه عمل دی. بیا هم ابن عابدین الشامی په 6 جلد کې په 56 صفحه کې لیکي: فالحاصل ان ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز. دا خبره چې وای زمونږ په ټولنه کې مشهوره ده چې د قرآن کریم سپارې په پیسو باندې لولي، لا یجوز، دا جایز نه دی. ولی؟ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للأمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يوصل الثواب إلى المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ في هذا الزمان، ما قرأ أحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. دا د شامی عبارتونه دي. ځکه چې هغه ته چې ته پیسې ورکوې نو هغه ته امر کوي چې ما ته قرآن ولوله. نو څوک چې تا ته قرآن لولي هغه لپاره ثواب نشته، ځکه چې نیت یې صحیح نه دی. نو چې د هغه نیت صحیح نشه، د کم څه لپاره چې ته د قرآن کریم ختم کوې د هغه لپاره به ستا ختم څنګه صحیح شي، بل چا لپاره به څنګه ایصال ثواب شي. که ته هغو ته پیسې ورنه کړې، یقین وکړه که تا ته ټکی قرآن هم ووایي. ابن عابدین الشامی په پای کې لیکي چې د خلکو قرآن کریم د دنیا د راټولولو وسیله جوړه کړې ده. تاسو یقین وکړئ هغه کسان چې تاسو ختم ته راولئ، که هغه په دې باندې پوه شي چې په دې ختم کې پیسې نشته دی، نو زه په دې متیقنه یم، ټول نه ښه یم، البته اکثره همداسې دي، چې هغه به په ټول قرآن کریم کې تا ته یوه سپاره هم سمه ونه وایي. بس په هر پاڼې کې به یو خط درته لولي، هو سپارې مې ختم کړې، په 10 دقیقو کې به قرآن کریم درته ختم کړي. نو دې لپاره د قرآن کریم چې یعنې قرآن کریم د پیسو په بدل کې لوستل کیږي، دې لپاره کم اصل نشته، یا د خوراک په بدل کې لوستل کیږي، دې لپاره کم اصل نشته دی. او بل دا چې د مړي وارثانو ته د ایصال ثواب لپاره صدقات هر وخت جایز دي.
لیکن د وخت د تعیین چې کوم صورتونه په عوامو کې مروج دي چې دا د جمعې شپه ده، دا یې درېیمه ده، دا یې لسمه ده، دا یې څلوېښتمه ده، دا یې کلیزه ده، نو د دې تخصیص له وجې شرعا بیا ناجایز دي، ځکه چې د تخصیص او التزام له وجې کله کله مباح او جایز افعال هم ناجایز ګرځي. علامه نووي رحمه الله لیکي: والطعام في الأيام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعشرين والأربعين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة. په خاصو ورځو کې او په ځانګړو ورځو کې ډوډۍ کول چې دا یې درېیمه ده، دا یې پنځمه ده، دا یې نهه ویشتمه ده، دا یې څلوېښتي ده او دا یې شپږمه میاشت ده، دا یې کلیزه ده، دا یو ممنوع بدعت د دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې کوم اصل نشته. همدارنګه بزازیه په هامش د هندیې په 4 جلد کې 81 صفحه کې او رد المختار په لومړني جلد کې لیکي چې ویکره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعياد. په اوله ورځ د مړي کې ډوډۍ پخول، په درېیمه یا د هفتې نه وروسته چې دا یې څلوېښتي ده او دا یې کلیزه ده، دا مکروه عمل د دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې کوم اصل نشته. هو د ایصال ثواب لپاره صدقات هر وخت جایز دي، د قرآن کریم لوستل هر وخت جایز دي، خو په هغه طریقه باندې چې هغه طریقه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلي، او هغه ته چې ته میلمستیا برابرې، هغه راځي د میلمستیا په بدل کې تا ته قرآن کریم لولي، هغه لپاره ثواب نشته. او چې کم پاکټ ورکوي لا د کوره نه وي وتلی، ګوري چې کمې پیسې پکې ایښي که ډېرې، که دې کمې ایښي یو 2-3 کنځام درته کوي، نو هغه لپاره ثواب نشته، تا ته به د کوم ځای نه ثواب درولېږي.